ماید مغوړولې د ارمان لمنه زما د بخت ستوری ختلی د افق په لمن په بلالي غږ خورومه د اذان لمنه له هنده زر له افغانستان نه چا سر نه دی وړی له هنده زر له افغانستان نه چا سر نه دی وړی هر چا ترې خپله برخه وړي د تاوان لمنه ما د جندینه د ترنک تر غاړې ورسوئ ما د جندینه د ترنک تر غاړې ورسوئ د مارګلۍ نه غځومه تر بولان لمنه د ګلاب رنګ سور دی زما د وینو رنګ هم سور دی په وینو سره د هر پښتون د تر بغلان لمنه زما پښتون لالی به دې ملک ته تاوان نه راوړي د ګلاب رنګ سور دی زما د وینو رنګ هم سور دی په وینو سره د هر پښتون د تر بغلان لمنه زما پښتون لالی به دې ملک ته تاوان نه راوړي د سر په بیه به ساتي د افغانستان لمنه د سر په بیه به ساتي د افغانستان لمنه د مرګ ردیب ته مې سلګۍ را رسېدلې ده اوس هغه چاړه مې تر مرۍ را رسېدلې ده اوس د زړه خبرې مې لا هغسې په زړه پاتې دي راویښوم هغه وګړي چې وده پاتې دي پوخ یم پوخ زه په یو پوخ کپس کې ژوند تېروم لکه مارغه په یو سرپوخ کپس کې ژوند تېروم څو چې پښتون یم قرار به تر هغو نه لرم د خدای په هرته ځمکه حق ته اوسېدو نه لرم تر څو چې دې دین او مذهب ته وفادار یو منګه لکه سید قطب او منصور به سرپدار یو منګه تر څو چې دې هورهورکي پورې رڼا پورې وي نو تر هغو به یې وژونکی تور په ما پورې وي کله چې منګه د دې خپل دین او مذهب نه تیر شو کله چې منګه د پښتو حیا او ادب نه تیر شو نو د اساس او د قانون وینې به نه بهیږي امن به راشي د پښتون وینې به نه بهیږي نو سوات خیبر وزیر مسعود شوال وژنه کیږي دا په لوی لاس د پښتانه نسل وژنه کیږي دوی غواړي موږ له سیاست او اقتصاد وباسي دوی د تعلیم وکړي او موږ د له سواد وباسي قدر پکار ده د دې وخت ارزښت ته لاس واچوئ ژرنده په وار نه ده بېواره وخت ته لاس واچوئ ګریوان خو پرېږده موږ د ټول وجود اختیار ورکړی د جوارګر لالي په لاس مستن اوتار ورکړی ګریوان خو پرېږده موږ د ټول وجود اختیار ورکړی د جوارګر لالي په لاس مستن اوتار ورکړی هغه وعدې کړي لوزونه په یخ ولیکل شول بیا به وران نشي په یو تور کاڼې سخت ولیکل شول هغه وعدې کړي لوزونه په یخ ولیکل شول بیا به وران نشي په یو تور کاڼې سخت ولیکل شول کړنه له موږ سره په دې عهد و پیمان شوې ده موږ سره ژمنه د ودان افغانستان شوې ده اثبات لرو موږ سپینګیرو او ملایانو کړی دا هوکړه لیک موږ سره دین استو بشرانو کړی دین او مذهب پښتو په درې واړه خوندي وي پکې که څوک یې نه مني هغه خلک به نه وي پکې دین او مذهب پښتو به درې واړه خوندي وي پکې که څوک یې نه مني هغه خلک به نه وي پکې اوسنۍ کړنې د دې خاورې په تاوان کې نه دي ډیر زبردست شاعر افغان شاعر مطیع الله تراب صاحب هر قسم شاعري هر قسم زبردست د پښتو شاعري دپاره زموږ دا چینل وزټ کوئ او دا سبسکرایب هم کوئ خپل فرینډ سره دا شیر کوئ خپل ملګرو ته یې ولېږئ زموږ پښتنو وروڼو کې دا کار دی چې چینل سبسکرایب کولو کې یاره موږ ډېر زیات شومتوب ښیو دا بده خبره زه په خپل تاسو ته خبره کوم ما دوه چینلې جوړې کړي یو د پښتو او یو د اردو نو د اردو هغه چینل تقریبا زموږ په شپږو میاشتو کې هغه وایرل شو او د هغې باندې چې کوم مونیټایزیشن هر څه پې پوره شو ټیک ده او د پښتنو چینل چې کوم دی هغې د کال نه کال یې تقریبا قابو کېږي خو ډېر زیات سلو دی تاسو مهرباني وکړئ زموږ سره په دې دغه کې تعاون وکړئ او کنجوسي چې کوم دی هغه مه ښایئ ځکه دا خو ستاسو د فایدې کار دی پښتو شاعري چې کوم دی هغه په مخ کې ځي نو دې کې ټوله زموږ فایده ده